په اسلام آباد کې د 50 مسجدونو لیست جاری کړی دی چې دا به موږ ورانو. الکه اسلامي ملک او د مسلمانانو په ملک کې خلک مسجدونه جوړوي او ورانوي. مسلمان حکمران خو مسجدونه جوړوي او چې کوم شته پای کې توسيع کوي، نور یې ښایسته کوي. د شرابو پرمټ جاری کوي چې شرابونه دی هوټلو کې جایز اجازت ده، ځکه چې دی هوټل کې دلته خو انګریزان شته کوي. د بار ملکونو د انګریزانو د شرابو غم سره شته او د مسلمان د سجدي او د عبادت غم سره نشته د خپل قوم. ځکه د انګریزان راځي او روس نه راځي او د کفري ملکونو نه کسان راځي چې انکه هوټلو کې شته کوي، نو شرابو ته اجت ده، د هغې د شرابو پرمټ ورکوه او د الله کور رانوه چې دا چونکې په دغه کې راغلی نقشه کې دا داسې د نعوذ بالله خلکو د قرآن ټکی دی دا نقشه چې بس بدلیږي نه، چې بس ایله بیله پکې دا جومات راځي بل څه پکې نه راځي. دا داسې سړک دی چې بس بیخي چې په دې جومات را نه شي، لکه دا سړک اډو جوړېږي نه په بل طرف یې واړوه که نه. انجینرانو خو ډېر چلونه ورځي، انجینر خو چې غواړي هر څه کولی شي، خو نه مقصد بدل دی. دا مسجدونه پې ښه نه لګېږي، دا ولې په دې لارو په دې غاړو دا مساجد دي. مونږ وایو ګوره کلم چې داسې کارونه کېږي هغه قوم باندې الله عذابونه راولي او ناشنا عذابونه راځي. هغه قوم الله رب العالمین بیا ګوره شدیدترین سزا سره مخامخ کوي. مسلمان حکمران به مسجدونه کولاوي، زیاتوي به، چې وړوکی غټوي به، چې هلکه خلک دلته ډېر دي ودرېږه دا وړوکی دی چې نور یې هم کولاو. مونږ خو علما په خپله ګرځي، یو روپۍ 5 روپۍ او 100 روپۍ او 1000 روپۍ خلکو نه راغونډوي او ځمکه پې والي او بیا پې جوماتونه جوړوي. نه خو حکومت چاله دلته ځمکه الي د جومات او نه چاله آبادي نه کوي. هلکه په خپله باندې محنت کړی، په خپل محنت منډې تړلی وای. د دې علما خو شکریه ادا کړه. په لکونو طلبا په دې مدارسو کې سبق وای، په لکونو استادان دوی په روزګار کړي دي مدرسو. دا چېرته دا مدرسې بندې شي او دا ټول استادان د مدرسو نه رافارغ شي او بېروزګاره ته ګرځي، په دې ملک کې به ستا څه حالي؟ دا خو دې مدرسو در نه سنبال کړي دي ډېر خلک، هغه معمولي تنخواه باندې ګزاره کوي، معمولي تنخواه باندې د مدرسې د استاد څه تنخواه او هغه معمولي خوروا خوري هغه ماشومان او هغه در لګېدي په هاسټلو کې درله ساتي چې دا ټول ماشومان تا ته در پرېښودلی شي. د دې به څه حالي؟ د موجوده سکولونو څه حال دی؟ د دې نسل څه حال دی؟ کوم طرف ته روان؟ شکریه د دې مدارسو په کار ده چې دې علما دومره ماشومان زمونږ سنبال کړي چې هغه لګی دی کانې پینې او د رهایش انتظام یې هم کوي او قرآن مرتخی او حدیث مرتخی او دغه رنګه د دې امت د تربیت لپاره یې تیاروه. دا نه چې زمونږ په پارلیمنټونو او په اسمبلو کې ناستې دي بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویلی او ویډیوګانې شته دی قل هو الله احد نشي ویلی، سورت اخلاص یو انا اعطیناک الکوثر سورت وایي هغه هم غلط وایي. او زمونږ د پاکستان ټولو نه غوټ سینیر ترین بیرسټر واه نوم به په کندو کې نه راځي، سینیر ترین بیرسټر د پاکستان نوم یې نه اخلم، څه ضرورت نشته نه موږ د چا ذاتي توهین کوو، په طور افسوس دا خبره کوو. سینیر ترین او هغه په یو مجلس کې انا اعطیناک الکوثر وایي غلطي وایي. هلکه مجلس مشاورت د ملک په شورا او په پارلیمنټ کې هغه کسان کېنوه چې په دین پوهېږي، چې هغه درله د دنیا هم صحیح مشورې درکړي او دغه رنګه دیني رهنمایي دې مو کړي. دا قوم به اله د تباهۍ نه بچ کېږي.